چې یاره موتو که یو معیاري کلام وایي سره هغه به څوک نه وروي. اوس عثمان څه کوئ روغ شئ نه وایئ که انشاءالله مړه به روغ شئ نه وایئ پیجونه چې گئی یا نه چې گئی. خو لقمان خیالي چې کومې ګانې کړي دي کوم کلمونه یې ویلي ډېر غیر معیاري کلمونه یې ویلي دي. دا څه وجه کیدی شي؟ مطلب یا تو د شهرت ته پوره ویلي دي یا د ملګري ته مو د مطلب اوس نه بوج و یا بل څه کیسه وه یا چا دمکي در کړی و یا څه داسې ځینې کلمې چې دي هغه ډېر غیر معیاري دي. دې په باره کې سر کوی دا څه وجه کیدی؟ سلامونه مې ومنئ یاسر زیان منکیوالیو په دغه تمه په دغه خیله چې ټول به روغ جوړ وئ صحت په جمع کې به وئ. ملګرو تاسو ته پاته ده چې مې چې څومره ښه پروګرامونه وي هغه د شاعرونې سره سندرغاړي سره وي. نن یو ځل بیا راسره په پروګرام کې راسره داسې شخصیت چې هغه د چا د تعریف محتاج نه دی. لقمان خیالي چې دا هغه ډېر ښایسته اوز مطلب ډېر خوږ اوز لري. خو لقمان خیالي نه مو څو ګیلې دي چې کله مطلب پوښتنې به مې نه کوم تاسو ملګري باندې اورم چې کومې مطلب د کوم ګیلې دي وینه هغه به زه د هغې نه پوښتنې کوم چې یاره دا څرنګې ده. او لقمان خیالي اوله زه په پروګرام کې درته هرکلی یم په دومره لنډ تنګ وخت کې مو خپل قیمتي وخت راکړو. یو جهان مننه خوشحاله اوسئ. ورور صاحب برابر یې دغه تو ډېره مهرباني کوو چې مثال موږ ته د دم را ټایم راکړو پوه شوې. لقمان ورور درته وایي چې تعلق دې کوم ځای سره دا وپیدا شوی چې ته ټول تعریف تر سره وکړه تعارف دې غونر زونر سره وکړه چې کوم ځای سره تعلق لري. زه خو د سیف علي بانډ علاقې او کارک مو ضلع دو او لقمان صدیق مې نوما دو او ضلع هم کارک یې لگا دو. درته وایي چې سنګینګ ته څرنګې راغللې؟ سنګینګ ته هم تقریبا اسکول وختونه مو ډېر شوق وی سره یې وړې کولی نه او په شو ډېر زیات شوق مو سره او کورې طرفه پابندي وه خو بهرحال بیا اوس دومره زود شو او شوق مو ډېر وړې کولی نه وی سره. وړومبی سنګینګ آغاز دې کله نه کړی ده؟ تقریبا دغه 2016 نه مې ځان سټارټینګ سره کړی ده پوه شوې. پهله خو مو په بل کاس شاعري مو کوله او بیا دقیقه ته راووتو فن ته. لقمان خیالي ما اوله دا خبره درته وکړه چې یاره مو یې څو ګیلې دي. هغه ګیله مې دا ده چې یاره زه منو چې تاسې اوس خدای پاک ښه اوس در کړی ده که نه په دې کې هېڅ فرق نشته. خو لقمان خیالي چې کومې ګانې کړي دي کوم کلمونه یې ویلي ډېر غیر معیاري کلمونه یې ویلي دي. دا څه وجه کیدی شي؟ مطلب یا تو د شهرت ته پوره ویلي دي یا د ملګري ته مو د مطلب اوس نه بوج و یا بل څه کیسه وه یا چا دمکي در کړی و یا څه داسې ځینې کلمې چې دي هغه ډېر غیر معیاري دي. دې په باره کې سر ته وایه دا څه وجه کیدی شي؟ دا خو ورور داسې طریقه ده چې مثال زه نه ملګری کاس وي او هغې مو زړه نشه بد وایه یو خو پیله ځل که سړی چې روزي که نه او دومره سوچ یې نه وي دي هغه ته. اوس چې ځل پوه شو انشاءالله بیا به دا روغ شیونه کوو او دوباره مثال څو شیونو نه مو حال چې پوه شو اوس مو استفاده وي دا څو شیونه به د نه پس نرسي انشاءالله. اوس ټولو ملګرو سره دا وعده وکړه چې یاره چې زه چې بیا هم مطلب کومې ګانې کوم هغه به زه ښه کلمونه یا سره ښه معیاري غیر معیاري کلمونه به زه نه یم انشاءالله ټول معیاري کلمونه یم کوم دپاره به داسې شیونه چې مثال خلک مو پسندوي او څو شیونه به نه مثال روغ شیونه به چې کلي ولغه مثال سبو چا پسې ډاغري نه. بالکل لقمان ورور یوه ګیله دا ده چې دا کوم مطلب چې تاسې میډه چې څومره سینګرون دي ټولې ته زه دا هغه کوم صرف یو تو باندې دا ګیله نه ده سره ټولې ته زه دا خواست کوم چې یاره موتو که یو معیاري کلام وایي سره هغه به څوک نه وروي. دو داسې بالکل نن سبا او چې روغ شی وکړي هغه شیرینګ نه وي چې څومره مثال ته ګان شی وایي هغه مثال پیجونه ښه چې گئی او چې روغ شی وکړي تو مثال په 4-5 زره ټریک ورته جوړ کړی یا چې ورسنټ کې هغه به نه چې گئی او مثال هلته چې په 1000 روپۍ والا ټریک وکړي هغه بیا ښه چې گئی. مثال روغ شی څوک نن سبا نه وروي خو بهرحال تاسې اوس ماته څه کوئ روغ شی نه وایئ که دا انشاءالله مړه به روغ شی نه وایئ پیجونه چې گئی یا نه چې گئی هغه موږ ته ځان ته مثال یو هغه ده نظام به سره صحیح کوو. بالکل ملګرو لقمان خیالي دا وعده سره وکړه چې یاره انشاءالله ټول چې زه څومره ښه کلمې نه بلکې دا یو لقمان خیالي نه مو ټولو ملګرو ته دا خواسته چې یاره یو غیر معیاري شیونه چې دي یا د چا خورمور کنځلو یا ټوپکو یا دغه دا خو یو قوم دپاره مطلب ناسور ده. دا خو د مو څومره ینګ طبقه چې دو هغې دپاره مطلب ډېر نه ډېر بد اثر وخوري معاشره ډېر بد اثر ونه وخوري. پښتنې طرف ته ورسو لقمان ورور دا ته وایي چې سنګینګ استوز دې څوک دی چا نه دې زده کړه کړې ده؟ زده کړه خو مې داسې خاص استوز نشته ځکه چې خپله مو شوق ډېر وی سره مثال پوه شوې دغه خو مو یا زده نه ده بجه مجه او لکه کوشش شروع کوو پرې ځکه یا مې کړې نه ده پوه شوې نوره اراده مو یې ته شته ده. طرزونه څوک دې سیټ کوي چې مطلب یو شي څوک ګانه دیر کړي یا یو شاعر ګانه دیر کړي چې یاره
هغې ته طرز دی بس یا خپله ورکا یا هغه بل څوک؟ خپله مثال یا مثال هلته سټوډیو ولته ضروري ته نوه طرز په ولګوه که نظام خپله یې ته وکړو. چا قلمونه دې ډېر ویلي دي؟ دا زیات خو مې عمر غمجن والا ویلي دي پوه شوې او دا خټ قلمونه عمر غمجن والا دي پوه شوې. اچھا نو درته وایي چې کوم سنګر نه ډېر متاثر یې چې هغه دې ډېر خوښ ډېر دي پوه شوې. یو سنګر به شاید چې هغې نه تا ډېر متاثر لګي او اوس ته مو دې ډېر ښه لګي؟ مونې خو خپله نادر اشنا وه ډېر ښه لګي. یو سلیم بروت والا شم پوه شوې. په ښځې کې د کومه سندرغاړې ډېره پسند و چې هغې نه ډېر متاثره وي هغې او اوس ته مو دې ډېر ښه لګي؟ یاره هغه خو مې زړڅانګه پوه شوې هغه دې پسند شوه ده. زرڅانګه؟ زړڅانګه. درته وایي چې خوښ شاعر دې څوک دی چې هغې نه ډېر متاثره وي؟ یاره کمال والا شاعري مې خوښ وه سرکای کمال والا. دومره شاعرون نه دي که سره نور دي یو نیاز الله سرکي وال شم پوه شوې لکه نن سبا دا ورته پوره ډېر مزدور شیونه جوړوي او نصیب الله ته ترخیل شو داسې مثال ډېر شاعرون دي. خو موږ کلي والا خو دا نیاز الله سرکي والا شاعري شه مزدوره شاعري وي. درته وایي چې مینه دې کړې که مینه دې نه ده کړې رښتیا خبره وکړه دروغ ونه مینه خو مو ډېره دغې وایي خو موږ ګانې سره شروع کړي دي پوه شوې مینه دې وایي چې دغې هغه ته رسېدلي وو. مینه ښه شاعر ده که بد شاعر؟ بالخال خو شاید وچی او پوه شوې لږ زړه به دې ویال وي پوه شوې یوه زړه موسیقي وه هغه کیم د کیسټ یې د ورچوم اوس یوه نوې موسیقي راغله که نه چې دا کیم یې توسې ته ور سره دغه موسیقي صحیح د توسې دپاره که هغه مخکې چې خلک یوه زړه موسیقي وه هغې نه هغه دې خوښه ده؟ بالکل نن سبا والا خو داسې دی چې خلک یې دومره پسنوي نه که نه مخکې والا مثال چلېدله صحیح او خلکو به روېدله. نن سبا خو مثال دا کوم مثال دې پرې خبرې کوي لکه داسې طرزونه وي چې هغه مثال د نن سبا زمانې نه یې پسنه مخکې والا پسند و مثال د نمسازي د به خلکو غږ والا او نن سبا ګانه خو چې څوک ولګوي مشهورون کسانو وایي دا خو کنځلې دي مثال او دا ګانې پسند نه وي پوه شوې مخکې والا خو ډېر مزدور ترتیب و. ملګرو ته به څه پیغام ورکوي؟ سره ورور ملس خو مو ډېر وکړل خو مثال دغه یو پیغام ورکوم چې مثال ښه شیونه دی چې خلک یې وروي او مثال داسې شیونه نه دي بچار چې مثال هغه موږ کلي والا خلک نفرت نه کوي او موږ خپله ښه دغه د نورو سینګرونو ته مثال دغه کوم چې اروغ شیونه یایو چې اموی طرفه مثال دا شیونه بیا نه کړي لکه پهله خو سړی داسې چې ودا مې ده مثال پوهېږي نه انشاءالله موږ به روغ شیونه یایو دوی د روغ شیونه یایي. ډېره مننه ملګرو دا و لقمان خیالي هغې سره مې ډېرې خبرې وکړلې خو لږه څه مسله وه زمزمه مو نه وکړله داسې وخت کمای و دا د خچې ته روان و دا خبره وکړه کلام خبره که نه په هغې باندې صرف یو شارټ خبرې کوم. ټولې سینګران چې مې څومره ښه دي هغه د شاعرونې نه ګیله کوي شاعرونې سینګرونې نه کوي که ځان چې یو شاعر یو ښه کلام ولیکي خو سینګر به ښه کلام وایي سره که یو سینګر په خپله باندې یو ښه انتخاب وکړي هغه به ښه کلام یې نه جوړ شي سره. لقمان به یې درته وایي چې یاره مو باز دا ټولې سره ودادو چې انشاءالله زه به بیا داسې غیر معیاري کلمونه نه کم که نه دو داسې که نه وایي چې پیغام مې جوړې ته دا ده سره چې یاره تو دی د خطا وکړي چې داسې کلمونه دی نه کړي چې هغې دپاره قوم دپاره مطلب امیډه ینګ چې څومره طبقه دو هغې دپاره نقصان مې نه راسي یا د قوم د بېزتی دپاره یا د ټوپکې دپاره یا د میډه چې کلچر خراب یم هغه یې چې یاره زه به داسې کلمونه نه کوم انشاءالله مو د ودادو سره خو دی دغه داسې وکړي چې میډه چې څومره سینګرون هغه دي پلیز د دوې ورځې شهرت دپاره دا کلمې نه ما کوئ څه شته خلک یاره یو ښه کلمونه وایه چې هر سړی مو په ښې لفظونو کې دی. په اخره کې ملګرو زه درنه اجازت غواړم والسلام په لوی الله مو سپارم.